سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو دا د کونړ او نورستان عمومي سړک دی چې په اوس وخت کې پې کار روان دی معلومات لري څومره لوډرې او څومره دغه سکواټرې به په دغه ځای کې کار باندې لګیا وي یاره ډېرې لګیا دي تر 500 پورې سکواټرې دي او یو 1500 پورې به دا لوډرې نو چیرته دا خو جوړ دی که نه دا وګوره څومره جوړ دی ډېر دی دومره دی کشم نه که لامبو چې سړي تیار دی بیا یې نه ګوري چیرته ځي ولایت ته مرکز ولایت ته ځي څومره وخت کې به ورسېږي یاره انشاءالله داسې 1.5 ساعت کې رسېږو او مخکې څومره وخت کې رسېدلي یاره مخکې 2.5 ساعته کې 3 ساعته کې به او رسېږو که دا لاره جوړه شي څومره وخت کې رسېږي یاره چې لاره جوړه شي 40 دقیقې لار ده 40 دقیقې دا جنتي وطن هم راسره ننداره کې څومره ښایسته دا کنداري بلل کېږي او دغه کلی چې کندارو په نوم باندې مشهوره دی او څومره ښایسته صحنه ده پاس خړ کورونه لاندې فصلونه او بیا دلته سیند واه ښه کار کوي ځکه چې ډېر لنډ وخت کې دوی خپله کټایي مابینه مې وړله خوا دیردو اوس دا بیلینګ دی خبره آمده کړې ده ها او د شپې ودې کېږي چېرته د شپې هلته کم لرو تاسو به لیدلی مې مخکې بس هغلته ښه کولرې ښه حساب کتاب بس ملګرو زه ډېر زیات خوشحاله یم دغه کومې دوړې چې په ما راځي داسې دي لکه ما باندې چې د مشکو انبرو عطر وال کېږي دومره راته خوند راکوي تاسې پوهېږئ ولې وجه دا ده چې دا د وطن د آبادۍ دوړې دي ډېر ته خوشحاله یو سړک ښایسته جوړ شوی دی مخکې 5-6 ساعته مزل و اوس 3 ساعته راغلی دی ډېر سهولتونه پکې راغلي دي موټر عوارض پکې کم شوي دي ډېر سره موږ په سهولت یو د دوړو ګرد و غبار نه پکې بچ یو سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو دا د کونړ او نورستان عمومي سړک دی چې په اوس وخت کې پې کار روان دی یو وخت به داسې راځي انشاءالله تبارک چې په دغه لاره به قیر اچول شوی وي او دا دوړې چې اوس موږ او تاسې ورسره لاس او ګریوان یو دا به نه وي او صفا سړک به یې دغه ځای نه چې اوس 5 ساعته 6 ساعته مزل لګېږي هلته به 2 ساعته 2.5 ساعتو کې رسېږو دغه لاره خو درته ښایي خو راځئ دا طبیعت هم راسره ننداره کړئ دا جنتي وطن هم راسره ننداره کړئ څومره ښایسته دا کنداري بلل کېږي او دغه کلی چې کندارو په نوم باندې مشهوره دی او څومره ښایسته صحنه ده پاس خړ کورونه لاندې فصلونه او بیا دلته سیند واه څومره ښایسته جالبه نظاره ده الله تعالی دې دغه د وطن ښکلا یو په سوچنده کړي دغه سړک چې کله ورغېږي او په دغه سړک باندې چې کارونه تکمیل شي هله به د دې ښایست تاسو ته معلوم شي او دغه لاره باندې به ډېر تګ و راتګ کېږي دلته اوس ګڼ شمېر ماشینري لګیا ده کار کوي هلته هم ځوانان لګیا دي کار کوي دلته هم لګیا دي اخوا د مخکې هم لګیا دي هدف مې د خبرې نه دا دی چې په دغه لاره کې تقریبا چې 200-2.5 صرف لوډرې په کار لګیا دي همدارنګه دغه پهلوان چې موږ ورته وایو په عامه اصطلاح باندې دې ته به څه نوم اخیستل کېږي ما ته نه دي معلوم خو دا شیان هم کافي ډېر دي او هر هغه ځای کې چې ضرورت یې هلته کار کوي تاسې راځئ دغه ځوان سره 2-3 خبرې کوم سلام علیکم ساه ښه یې جوړې سلام علیکم ساه ښه هستئ خیرت دی
نوم مبارک دی نوم مې هدایت الله هدایت الله د دې استاد دی او د دې لوډر ته څه وي لوډر وي دې ته لوډر وایي هغه ته څه وي د څه کوي هغې ته سکواټر وایي هغه د بر هغه سکواټر څومره وخت کېږي د دې ډریوري کې د دې 2010 کې ډریور شوی یم 14 کال وشو او څومره خوشاله چې د وطن په آبادۍ کې خپل مسؤلیت ادا کړي ډېر خوشاله یم او څومره وخت کېږي چې د نورستان په هغه کې کار کوي دې کې 2014 چې شروع شو اوله میاشت کې راغلم اوله میاشت کې راغلم. شپږ میاشتې وشو دا دې ته څه وي دې ته سکواټر وایي دا په جي کې مر کې دی اوس دا چیرته وړي دا وړي د کار ساحې ته وړي دا نوی راغلی دی بس کار ساحې ته کار وړي ساحې ته وړي. ګل سالک طرف ته وړي ګل سالک طرف ته معلومات لري څومره لوډر او څومره دغه سکواټر په دغه ځای کې کار باندې لګیایي یاره ډېرې لګې دي تر 500 پورې سکواټرې دي او یو 1500 پورې به دا لوډرې نه تا خو ته ورشه هغه بېله ساحه ده ها منګه چې اخو د کتلی حال خو بیخي ډیر دي کنه تقریبا 2.5 دانی دی هغه څه دي هغه هم د همدې شرکت مربوط دي خو هغه ته بله ساحه ده د کانګۍ په دغه باندې ده به اخوا د هغه کې ها یعنی ته د خپل ساحې چې 500 سکواټر دلته لګي صرف ها دا به ما 2.5 ویل خو به 500 نه موړي کنه او همدغه 300 او 100 ماشینګري د ټول ها او ستا په نظر څومره وخت ونی چې دا سړک ورغیږي او موږ په دې سړک باندې بیا تګ راتګ وکړي یاره ان شاء الله ډیر زر به دغه شي څومره وخت یو شپږ میاشتې اته میاشتې یو کال کاله پورې ان شاء الله که د الله راضي وي کاله پورې ان شاء الله دلته سره دې چې ته کار کې ستړی ومې وجود به دې ستړی ناراحته وي ضمیر دې چې خوشاله وي چې زه د وطن لپاره کار کوم ځان ستړی کوم خو د وطن د بقا لپاره کار کوم ډېر دا احساس نه کوم چې موږ ستړي یا دغه ولې چې دې دغه ته ګورو مخکې سړک ته ګورو اوس بیا دې حالاتو ته ګورو خوشاله یم ډېر ولې چې اوله کې موږ کټۍ شروع کړه زموږ لوډر نه شو کولی ان تر دې پورې چې موږ ته خطره وه چې سیند طرف ته دغه ته ونه غورځېږو اوس ماشاءالله تاسو خپله یې نه یو دا 15 موټره ښې ازادې ښه پراخه او د شپې ود کېږي چېرته د شپې هلته کم لرو تاسو به لیدلی مې مخکې بس هغه هلته ښه کولر یې ښه حساب کتاب بس او ته چې وخت تاسو باندې کله راغلی چې د سړک په غاړه دی یو کټ اچولی که کټ نه یو په ځکه دی اوار کړی او قلار وده شوی یاره هغسې دغه نشته موږ 12 ساعته کار کوو او د 12 نه یوې نیمې پورې بیا زموږ رخصت دی خو راځي کله کله به سړی انسان دی ستړی شي او کله خو به دا ویره درسره نه مثلا که موږ به تاسې دلته وده شو چې څوک به راشي موږ به شو کي یا به موږ نه غلا وکړي یا به موږ ووژني د امنیت له پلوه دا ځای څنګه دی نه ډېر انشاءالله امنیت د طرفه موږ غرمه کې ماشینان هم دلته پرېږدو لاندې لار شو هغه د سیند غاړې ته هلته مونځ مو کړو ډوډۍ مو خورو بس بیرته راشو هېڅ دغه نشته تر شپې 8 پورې موږ کار کوو بس پرېږدو ماشینان دلته بس بیا ورته ناوخته چوکیداران او دغه راشي هغه هېڅ مشکل نشته مشکل نشته دی ډېره مننه په وروستیو کې هغو ځوانانو ته پیغام څه دی چې په وطن کې اوسېږي پیغام درته څه دی پیغام دا دی بس ځوانان دي باید کار وکړي دغه وکړي وروره خپل زحمت وباسي باید د وطن په دغه کې آبادۍ کې او دغه کې کار مار روزګار خیر اوسي الله دې ونازوه ډېره مننه تاسو هم چې راغلی او موږ سره دغه وکړو وخت مو راکړ الله دې ونه خله کور دې ودان ښه درنو ملګرو زه ډېر زیات خوشحاله یم دغه کومې دوړې چې په ما راځي داسې دي لکه ما باندې چې د مشکو امبرو عطر وال کېږي دومره راته خوند راکوي تاسې پوهېږئ ولې وجه دا ده چې دا د وطن د آبادۍ دوړې دي دا هغه خاوره ده چې یو وخت به دلته نه وي دلته به قیر اچول شوی او موږ او تاسې به کار کوو دلته زحمت به وباسو تر څو دغه وطن مو آباد او ښکلی شي یو کال وروسته به انشاءالله تبارک له دغه ځایه داسې خپرونه لرمه چې دا ځای به آباد شوی دلته به قیر اچول شوی دا اوس چې کومې دوړې را روانې دا به نه وي نو راسره پاتې شي دغه خپرونه له همدې ځایه موږ پیل کړې ده مخکې ورځو او دغه ښایسته خپرونه ستاسې لپاره ثبت کوو راځئ مخکې ورځو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی نورستان ته پر لاره یو
او کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دې ته ریچلام وایي او دا ځوان د همدې کلي اوسېدونکی دی. یو خواته د آبادۍ کار روان دی، یو خواته مې زړه خوشحالېږي، خو بل خواته مې زړه بیرته خفه شي. دغه ګل ګل ماشومان وګورئ او دغه په سیند کې لمبا وګورئ، دا هغه څه دي چې ما دردوي. تاسې به په ټولنیزو رسنیو کې دا ډېر اورېدلي وي چې نن یې پلانکي ځای کې یو زلمی ویوړو، نن یې په بستانکي ځای کې یو زلمی ویوړو، دلته یو شهید شو، هلته یو شهید شو. وجه دغه ځوانان چې دلته لامبي. زه وایم چې ګرمي مو هېڅکله هم نه وژني، خو دغه سیند مو وژني. یو څه موده وړاندې همدغه سیند زموږ د نورستان د کرکټ امیر یحیی اسد کشر ورور هم یو ور تر ننه پورې جسد پیدا نه شو. دغه ځوانان چې دلته دي د دوی نه مې هیله دا ده، د دوی د والدینو مې هیله دا ده چې دوی وڅاري چې دوی څه کوي او ولې دلته لامبي. بل خواته بیا د آبادۍ کاروان چې دې خواته لګیا دی، دوی ته بیا زه من غوښه اخلم او ډېر خوشحالېږم. دغه شعر به تاسې پېژنئ که نه، چې در پېژنم، د همدې کلي اوسېدونکی دی. دغه د آبادۍ کاروان ته ډېر خوشحاله یم. الله تعالی دې دغه کاروان هېڅکله هم نه دروي، خوشحاله دې وي. سلام سلام په خیر راغلی. سلام وروره، ښه جوړې. ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ نوم مې شیر دی. شیر خو ما ویل مکمل نوم؟ نوم مې شیرزاده دی، د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی. شیرزاده. ښه شیرزاده څنګه یې؟ شکر دی. ژوند چارې څنګه دي؟ الحمدلله خیر دی. ستا حالت ښه دي؟ څومره خوشحاله یې چې په وطن کې د امن څادر خور دی، تر څنګ د آبادۍ کارونه روان دي؟ ولا ډېر خوشحال دي سړک نه، ځکه چې سړک زموږ آباده یوه ذریعه ده چې السلام علیکم. استاد خیر جوړې راکړئ. کوم ځای نه راغلي استاده؟ سینزونه وروره. سینزونه؟ چېرته ځې؟ ولایت ته مرکز ته. ولایت ته ځې؟ څومره وخت کې به ورسېږي؟ یاره انشاءالله داسې 1.5 ساعت کې رسېږو. او مخکې څومره وخت کې رسېدلي؟ یاره مخکې 2.5 ساعته کې 3 ساعته کې به رسېدلي. او که دا لاره جوړه شي څومره وخت کې رسېږي؟ یاره چې لاره جوړه شي 40 دقیقې لار ده. 40 دقیقې. او خوشحاله یې که نه دې لارې ته؟ ډېر زیات خوشحاله یو. دا خو موږ ډېرې مظاهرې کړي دي لارې دپاره، ډېرې هڅې هم کړي دي. بس دا خو د دې قوم او د ولس هڅې وي چې دغه لار جوړېږي. وطن کې د امن لپاره ډېر خوشحاله کې دغه سړک ته د زړه خبره ده. یاره اول چې دی امن دی بیا سړک دی، چې امن نه وي په سړک به څه وکړي. بالکل. ډېره مننه. الله تعالی مهربانه ذات دی، خدای دې همدا تلپاتې لري په موږ خوشحاله اوسي. الله تعالی دې ونازوه. دغه ځوان موږ پېژندلو، فقط سلام کلام یې راسره وکړو او خبرې ماترې مو ورسره وکړلې. شیره تا نه ډېره بښنه غواړم چې هغه سره په خبرو شولم او ته مې یو پنجه په انتظار پاتې کړلې. خطره ته وایي چې ته هم خوشحاله یې دې آبادۍ ته که نه؟ ولې سړک اوس موږ آبادي حیاتي پروژه ده. نیم افغانستان جوړېدل دي، ځکه چې سړک نه وي نو موږ هم نه یو. بالکل. درته وایي چې کله دلته راغلی د دې نږدې نه دي دا حالت کتلی دی چې دلته څه تېرېږي، څنګه کار کوي، ښه کار کوي نه کوي، خپله دې کله کتلي دي؟ ولا کور ودان ښه کار کوي، ځکه چې ډېر لنډ وخت کې دو خپله کټایي مابین مې وړله. خوا دې اوس دا بلینګ دی خبره مده کړې ده. او کله دا د اسلامي امارت مشران راځي دوی باندې سروې کوي، ګوري او ټول راځي ګوري هم ملا برادره پورې راغلي. دلته سروې لپاره راځي. نو دغه ملګري لکه موږ پېژني، یو ودرېږي کور یې ودان خوشحاله اوسي. دا راته وایي چې د دې پروژې نه ډېر خوشحاله یې که امن نه دواړو کې؟ ولا دواړو ته خوشحاله یې، ځکه چې امن نه وي پروژه هم دې نه وي نو موږ خو مهم امن دی. ډېره مننه. کور دې ودان. الله تعالی دې خوشحاله لره. درنو ملګرو زه ته زیاته مننه. ته د هغه ځای نه راغلې ولې لامبل؟ ستړی مه شې. نوم دې چی دی؟ فرمان. فرمان. چېرته دې ولامبل؟ سیند. که دا سیند یوسي بیا؟ ولې؟ دا سیند خو خوننی دی که نه، دا خو سړی وړي ځان سره. دا تا نه دي اورېدلي چې یو ځوان یې ویوړو، بل ځوان یې ویوړو، همدغه اوس د نورستان نه یو ځوان یې راوړی دی او جسد یې اوسه پورې ورک دی. ولې دلته لامبئ ما دلته؟ ټیټ دی. ټیټ دی. نه چېرته؟ دا خو جوړ دی که نه؟ دا وګوره څومره جوړ دی. ټیټ دی دومره دی، کشم نه که لامبو چې سړي ته یاد دی بیا یې نه وړي. نو لامبو خو دا خو لامبو نه پېژني، دا خو تا جوړی، تا خو ډوبئ ځان سره دې وړي. کور کې لامبه صحیح دی؟ دې نه وروسته به کور کې لامبي. صحیح دی؟ کور مودان. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ، دغه د آبادۍ دغه پروګرام راسره په مینه ننداره کوئ. زه باور لرم چې د وطن د دغه ښایستونو نه به تاسې زیات خوند اخلئ چې یو خواته غریزه علاقه، منځ کې بیا سیند او دې خواته بیا د آبادۍ کاروان. دا هغه څه دي چې د دې وطن ښکلا یې یو په سوچنده کړې ده. راسره پاتې شئ، نورستان ته ځو، په دغه لاره کې چې څه راته ښکاري دا به تاسې درښایو.
باور مو کېږي چې دا نورستان دی وګورئ دغه جنتي وطن وګورئ او په جنتي وطن کې دغه منظره وګورئ او بیا قیر سړک وګورئ دا د نورستان اړوند پارون دی پارون نه راوتي یو دغسې روان یو واما ولسوالۍ ته دغه سړک تقریبا چې واما ولسوالۍ پورې دغسې پوخ شوی دی او هماغه سړک دی چې کوم د ننګلام نه شروع دی او له ښکته وټپور نه شروع دی همداسې راځي نو درنو هېوادوالو څومره لویه خبره ده که چېرته دغه سړک همدغسې ورغول شي لکه څنګه چې دی او په دغه جنتي وطن باندې کار وشي او دغه ښایسته سړک تر کونړه پورې چغسری پورې ورغول شي څه فکر کوئ چې 2 ساعته مزل به وي او که نه به وي بالکل به وي 2 ساعته کې به د نورستان نه تر کونړه پورې ځو د کونړ نه به بیا نورستان ته راځو ډېره لویه خبره ده همدغه سړک و چې 8 ساعته 9 ساعته مزل به پرې کېده نن لله الحم اوس 15 ساعتو ته راغلی دی 4.5 ساعتو ته راغلی دی خو که کار به وشي 2 ساعتو ته الا 2.5 ساعتو ته راځي او ډېر ژر به دغه پروژه پلی شي راځئ د دغه لین یو ډریور سره خبرې اترې کوم هغه څوک چې زه خپله ورسره ډېر ځم او راځم دغه استاد به تاسې پېژنئ او که نه کمین استاد نومېږي ډېر مشهور استاد هم دی او زه چې کله هم راځم همدې سره راځم سلام ستړی مشه کمین استاد شکر دی الحمدلله ژوند چارې څنګه روان دي الحمدلله تر راته دغه سړک ته لږ رانږدې شه چې د خوشحالۍ نه د سړک منځ کې ودرېږو ځکه دې خوا ته هم څوک نشته دی او دې خوا ته هم څوک نشته دی او ځکه مازدیګری دی څومره خوشحاله یې استاده چې دغه سړک تر دې ځایه پورې رغول شوی دی مخکې هم رغول شوی دی تر واماو پورې ډیر ته خوشاله یو سره خسته جوړ شوی دی مخکې 15 ساعته مزل اوس 3 ساعته راغلی دی ډیر سهولتونه پکې راغلي دي موټر عوارض پکې کم شوي دي ډیر سره موږ په سهولت د دوړو ګرد غبار نه پکې بچیو هلته چې دغه کار روان و ته راسره وي هلته موږ هم درېدلو هغه ځای مو وکتلو او دا د اوس دلته راورسېدو دغه لاره کې چې دا دومره دوړې وي دومره حساب کتاب و دغه د آبادۍ دوړو نه خوشحاله یې که نه ډیر ته خوشاله وي قصه کې هم نه وو د مخکني په پرتله او مخکې چې په دغه لار راتلې څومره مزل به مو کوو څومره ستړیاوې به مو ګالې او موټر به مو څونه خرابېده ډېر به موږ به هم ستومانه او موټر به هم خراب و ستومانه اوس ډېر ښه شوی دی مخکني په نسبت اوس ښه شوی دی او اوس په دې لاره چې مزل کې زړه کې د خو څه ویره نه چې بیا به موټر خراب شي بیا به داسې وشي بیا به داسې اوس پوخ سړک دی اوس هر قسم سهولت پکې موجود دی ښه او خوشحاله یې ورنه ډېر او څه فکر کوي چې دغه لاره چې دا دومره اوږده لاره ده 4.5 ساعته اوس لګېږي که دغه سړک دغسې ورغول شي زما خبره به صحیح وي چې 2 یا 2.5 ساعته مزل به وي بیا 2 ساعته ته بیا راځي انشاءالله 2 ساعته ستا ډریوري که د نورو ټول انشاءالله موږ څه ډریوران نه ته خو ډېر تیز یې دا وګوره پېژنې څوک دی دا شینا زاید په نامه دی شینا زاید په نامه باندې څنګه ډریور دی دا ماشاءالله د وخت ډریور دی د لین لینډ ډریور دی 30 کلونه به کېږي په دې لین په دې لینډ باندې او ستا څومره وخت شو زما به کېږي 6 کاله به کېږي 6 کاله دې نه مخکې د چی کول مخکې عسکرۍ کې عسکرۍ کې وي د وطن خدمت دې کړی دی کور دې ودان خوشحاله اوسې اوس هم خدمت کې نو څنګه دی نورستان ته به ځو د خیره سره انشاءالله او ماښامې به نورستان ته رسېږي زما استاد څومره لاره پاتې ده نور نیم ساعت مزل به وي نیم ساعت مزل دی بس زو د خیره سره او دولت نه د هیوادوالو نه څه هیله لري غوښتنه لري وړاندیز لري مهرباني دولت نن دا هیله ده چې خپله دې راشي خپله دې کارونه څارنه وکړي ودرېږي بعضې ځایونه منظم جوړ شوي بعضې غیر منظم دي خپله دې وګوري او د دې سار دې په خپله وکړي د دې لپاره چې دغه چټک کارونه همدغسې چټکتیا ومومي او مخکې لاړ شي او چې په خپله ورته ودرېږي هر څه به مقصد د هغې د مخې او خپله به یې وګوري ډېره مننه الله تعالی مو ښاد و یاد لره ژوندي اوسېږئ درنو ملګرو دغه طبیعت وګورئ دغه جنتي وطن وګورئ دغه نظارې وګورئ دا نورستان دی نورستان په رښتیا هم د نور ځای دی دلته چې راځي انسان خوشحاله زړه خوشحاله ارواح خوشحاله هر څه خوشحاله نو زه هم خوشحاله یم چې نورستان ته روان یم او دغه جنتي وطن به ګورم او هڅه به کوم چې د دې جنتي وطن ښه انځورګري وکړم تر تاسې ورسوم له تاسې هم ځانګړې مننه چې دغه د آبادۍ خپرونه مو تر دې ځایه ننداره کړله او موږ خو له دې وروسته نور ورځو نورستان ته آبادي مو وکتله چې روانه ده او په همدې ځای درنه موږ اجازه اخلو نورې خپرونې به د نورستان سره تعقیبوئ تر څو د نورستان ښکلاګانې وګورئ له تاسې سخته زیاته مننه چې راسره وئ دغه برنامه مو کته تر بیا ښې چارې د الله په امان